بل مومن صاحب دا یو داسې بسره دی چې کله دی مومندو ته راغی نو زمونږ په دې خوا کې داسې بوګنېده هر وخت به راته په حجره کې به موږ ناست نو ده به زمونږ په دې غوږ کې بنګار کاوه او دغه د مرکزي مومن پښتو ادبي ټولنې بنسټ بنیاد ایکاغون کې زما د ځای نه کېښودو او دغه سلسله روانه ده تر دې دمه پورې روانه ده. زه به عبدالمنان مولانا صاحب ته دا خبره وکم چې کم تنظیم د ختم نبوت په نوم باندې جوړ دی موږ ټول مسلمانان یو موږ پښتانه د سټې مسلمانان یو په نړۍ کې پښتون قوم د دې دپاره د ټولو نه مخکې چمتو دی زه به هم چمتو یم زما ملګري به هم چمتو وي خو ورسره یو خبره کوم څوک د پخوا نه درنی هسې نه پیسې زه ورکم چانده زه ورکم پټې پښتون ورکي چانده پښتون ورکي هر څه پښتون ورکي مدرسه د پښتون په چانده جوړه شي نو دې نه لوی خیانت نشته بیا ته برګه جنډه به جګه شي نو دا دې را سره نه کوي موږ به د پیغمبر اسلام د ختم نبوت دا بغیر سیاسي تنظیمي دا بغیر سیاسي خبرې او دا غیر سیاسي تنظیم کې با یو پښتون هم د ټولو مذهبي ګوندونو نه مخکې ولاړي باچا خان چې کله د تحریک خلافت بنیاد او د رسمي رومال بنیاد لومبی میټینګ په دغه چمرکان کې کېدو نو باچا خان یو میاشت مخکې په دغه چمرکان کې په جوماتونو کې شپې کولې دغه هم د ختم نبوت حصه وه منگ د دینه به پشان نزو خو دغه به مسوالی چې برګه جنډه به نه جګیږي بل جنډه به نه جګیږي دا به خالص مخلص یو داسې تنظیمي چې ختم نبوت لپاره به کار کوي. زمانونو د دې سره زه د دې غیرتي عثمان خیل خاورې غیرتي مشرانو سپینګیرو او ځوانانو ظلمو د زړه د کومې مشکورې ما چې نن په دې پنډال کې راجمع ناست دي او دغه شاعران یې واورېدل او دغه شاعرانو چې څه وویلې د دوی په هر شعر کې یو ډېر لوی درد پروت و او هغه درد د دې خاورې و د پښتون د وینې د پښتون د قتل عام او د سنگر صاحب د خولې نه هم نن د باچا خانه او د افغانانو او د پښتون قوم سندرې ستایي زمانم زما مولا هم پښتون دی زما مولا هم نر دی او راضي دي دغه شان د طالب سنگر په شان دی د خپل قوم سره ودرېږي زه ورته ډاډ ورکوم تاسو ټولو ته د زړه د کومې مشکورې ما چې تاسو دې پروګرام ته راغلي خو زما وروڼو دلته نامدار صاحب د وسایلو په حواله باندې یو نظم ووایه د پښتونخوا خاوره دومره زرخیزه ده چې تاسو تصور او سوچ نشئ کولی د پښتونخوا خاوره ګیس پیدا کوي تیل پیدا کوي معدنیات پیدا کوي او هغه څیز پیدا کوي چې موتینینو بجلی موتینینو دغه بجلیم ستا پښتونخوا پیدا کوي وزیرستان شمالی وزیرستان دومره تیل پیدا وسره ذخیره ده چې 40 کاله پې د پاکستان ټول حکومت چلیږي خو چې زما او ستا وسایل دي نو خپې پرېښودل شوي دي او ګیس چې کله پیدا شي پنجاب ته لاړ شي د هغې او د بجلۍ بټن په پنجاب کې ده
دا یوازې د نېشنل پارټۍ ټیکهداري نه ده، دا زما د ټولو ګوندونو د پښتنو خبره ده. پکار ده چې د خپلو ګوندونو نه غوښتنه وکړي، پښتانه پې ځان پوه کړي چې زه وسایل پیدا کوم. څومره کویله ده تا سره، څومره کافر دی تا سره، څومره تا سره نفرایټ دی، څومره کرومایټ دی. زما یو ورور، زما د کاکا زوی د پښتونخوا په وسایلو یو کتاب را روان دی، او انشاءالله ټول قوم ته به دعوت ورکوو، هغې مخکتنه به هم په ایکاغون کې کوو، قوم به په دې کې راولو. خو زه به دومره ووایم چې د هغې کتاب نه ما یو څو ټکي خاص کړي دي، او هغه د ټولې پښتونخوا خو درته نشم ویلی ځکه چې ډېر تفصیل دی. خو دې کال ستا د دې خاورې نه، د مومند د خاورې نه 1915 ټنه نفرایټ وصول شوی دی تللی دی، او ستا د مومند د خاورې نه په دې کال کې 13,60,000 ټنه ماربل وتلی دي. ای قومه بجلی خو سجاړم، نو دا مادانیات خو زما د دې ځای د حکومت پر رانه ټیکس عملي علي که نه علي. دې سړک ته وګورئ، 2 کاله 3 وشو دې ماله بیمارۍ جوړې کړې، زه د ټي بي بیمار کړم، ما ته دوړې دي، ما ته د کړپې سړک ته وګوره. دا زما د ضلع مومند پیداوار دی، د ضلع مومند دا پیداوار دی. او حکومت د مادانیاتو په بد کې تر دننه پورې ما ته 1 پیسه په ټیکس کې واپس نه ده راکړې چې په هغې زما سړک جوړ شي، اسپتال پې جوړ شي، زما پې سکول آباد شي. د شرم خبره ده که نه ده؟ موږ ځوانانو له به په وسایلو کار پکاري. موږ دا نه وایو چې ټیکهدار ولې پیسې ګټي، ټیکهدار دې ګټي، خو ټیکهدار ماما ته وایو چې اوس یو نور هم واوره، حساب کتاب د پسې شروع شو. او سرکار ماما ته وایو چې سرکار ماما موږ اوس په ټنونو کې حساب کولی شو. انشاءالله دا د ټنونو حساب کې چې زمونږ کومه حصه کېږي د ملک سره، او زه به خاص کر د پښتونخوا دا موجوده حکومت هم ټارګټ کم چې دا اوس ناست دی نگران، د نگران نه مخکې چې 1 کال 1 نیم هم دغه حکومت ناست و، گورنر صاحب هم ټارګټ کوم څوک دی پې خوانه ګرنۍ. گورنر صاحب زما خو دومره اساسه تا ته درغلې ده، دا دومره ټنونه درغلي دي، نو دومره مې هم پکې وس نه کېږي چې سړکونه راته جوړ کړي، د ټي بي د مرضه خلاص شي، د دوړې نه خلاص شي. دا خو مې کېږي. عزیزانو پکار دا ده زما به بیا مپیلي، او زه په هره مشاعره کې شاعرانو ورونو ته وایم چې موږ ډېر وخت زلفې مستایلې، او بله موږ چې دی ډېرې وینو سره عادت شو، بمونو سره عادت شو. ما نه هغه ورځ یو صحافي تپوس وکړ، ویل صورتحال څه دی ستا علاقه کې؟ مال کم صورتحال وی؟ ویلې دا حالات موجوده دهشتګردي. ما ورته ویلې دې کې خو موږ پیدا هم شو، زموږ پکې تقریبا 40 کاله وشو، مال دې لوبې سره خو عادت شوي وو، خو امن غواړو، امن هم مقصد دی، ځکه چې دا زما د بچي دپاره سوکالي ده، زما د بچي دپاره سباون دی. مال په دې کې خو عادت کړو، خو خبره دا ده چې زه اوس په خپل وسایل باندې پکار ده چې په دې دور کې په دې وخت کې خپل وسایل باندې خپل ځوان کول په دې باندې پوه کم. نو شاعر چې دی دا زما سترګې دي، دا زما قلم هم دی، او دا زما غوږونه هم دي. دی زما غوږونو ته چې کوم شی په اسانه اچولی شي، دغه واحد شاعر دی. زما ورته خواست دی چې دا خپل وسایل ورته رامخکې کوي، په دې وسایلو خبره وکړي. ستا صوبه او صرف ملکان ډویژن 1,000 میګاواټه بجلی جوړوي. عزیزانو دې ځای کې ډیم جوړیږي. زما د مشر
ملما محفل صدر محفل باجازاده صاحب چې چونکې باجوړ نه دی دې کې د باجوړ په دې ډب کې سزمکه راغلې ده د دې چې دی نو د ملکانډم سزمکه په دې ډب کې راغلې ده او د ټولو نه زیاته ځمکه پکې د مومندو د ضلعې راغلې ده 8,500 ایکړه ځمکه پکې ده او تاسو سوچ وکئ دا ځمکه زمونږ نه ډېر افسوس کوم بیا خبر هغه بل طرف ته ځي موږ په تحفو کې ورکړې ویل موږ تحفه ورکوو قسم په خدای سهار صاحب دلته ناست دی د کتوزو د 400 سره تعلق دی تپوس ته وکړئ د دوی د خان نه چې پټۍ اجاره لې نو په 1.5 لک روپۍ اجاره د کال درکوي پټۍ نه درکوي په دې کې ځان له غنم جوار کاره زما ځمکه پی کړ او چې جربونو ته یې واړې نو 14,000 100 جربت پورې جوړېږي دا زمانه په 3 لک روپۍ ایکړ او په 1.5 لک روپۍ جرب باندې ورته بایباد ورکړي تاسو خبرې په دې کې څه ډوب شو ټریلیون نیفرایټ پکې ډوب شو کرومایټ پکې ډوب شو میګنیز پکې ډوب شو بکره پکې ډوب شو او دا حال مې دی ما ته بجلی نشته شرم خبره ده که نه دا حال مې دی زما دلته په دې انبار کې اسپتال نشته زما په دې انبار کې چې د ټولو نه پکې زیاته ځمکه د عثمان خیل قوم د پلانغاري سره راغلې ده او زما د دې عثمان خیل قوم او که باجوړ کې راغلې ده هم عثمان خیل قوم دی او که ملکان کې راغلی هم عثمان خیل قوم دی زه بله ورځ یو مریض له لاړم اسپتال ته پوښتنه د انبار نو هغه ما ته یو ډېر دردناکه خبره وکړه او ما ته درد او تکلیف په هغې میلاو شو او هغه دا و چې ما ته یې ویل زموږ جګړه وشوه نو زه لاړم هر سړی کوشش کوي چې خپل مریض ورسوم چې لږ بچ نو ویل چې زه لاړم باجوړ ته نو باجوړ کې دا ټیک دی دا زه منم چې دا قانون دی ته به خپل نږدې اسپتال نه ځو خو دی ولې باجوړ ته لا پوسټ مارټم به دلته هم کېده نو زما مریض ته به تکلیف نه و نو هغوی ویل چې مونږه ذکرونه کول چې الله زمونږ د مریض نه وینه روانه ده په خیر سره م واپس پېښور او یکغون ته ورسي او وطن مې لالونه غورځوي ای پښتونو ای زما قومه وطن دې لالونه غورځوي لالونه او دومره مادانیات زما روان دی او پاکستان ته دې ملک ته ټیکس ملاویږي ټیکس او زما په ټیکس کې حکومت د دې خبرو غم نه کوي زه به د کمې اوده یم ته به د کمې خوب کې او تاسو نه یو تپوس کوم ما له دغه راکئ جواب چې دا مرګ څو ځل دی نس تاسو چپ یې صاحب یې ووایه مرګ څو ځل دی رښتیا وایه که نه زما خو دا عقیده ده چې ما په دې خپل ایمان شک شوی لکه چې بیا به راځو بیا راتلل نشته او مرګ هم یو ځل دی او د خپلې خوا کې هدیرې ته وګورئ تاسو چا خپل کاکا او ماما د خپل مقرره وخت نه بچ کړی دی بچ کړی هم دی نو بیا هم دې خولو ته تالې ولې اچولي هغه څه علت دی کومه وجه ده چې تاسو خولې ته تالې اچولي تالې به ماتوئ که به نه ماتوئ دا حق دې غواړو که نه غواړو نه اواز هم نه راځي دا حق دې غواړو زه تاسو ته لیکلي در کوم او تاسو له یو زیری هم در کوم که په پښتونخوا باندې پښتنو فیصله وکړه او د بابا دې قافلې له لار ورکړه داسې نه چې تاسو له 20 سیټه ورکړي او بیا ورته وایي چې اوس به موږ له نیشنلینډ د پښتنو کې یو بدبختي دا ده چې کله د راحت وخت راشي نو بیا په خپلو جانډو پسې روان شي خو چې کله په سخت وخت راشي نو هغه اسپندیار خان څه شو یا لکه اسپندیار خان خو هغه ځای ته ورسوه که نه خو تا کور ته نه ایستی دی دې پښتون نه ایستی دی زه تاسو له مبارکي در کوم چې که د نیشنل پارټۍ حکومت په دې صوبه کې راغی او پښتنو ورکو نو بیا واورئ په دې ضلع کې به لومبۍ یونیورسټي تاسو مومندو ته جوړېږي بیا واورئ
سلور موټر ویګانې هغوی جوړوي لومبی موټر وی به تا ته د پېښور نه باجوړ په لار دي چترال ته په مومندو به جوړېږي دا لومبی موټر وی ستاسو مبارک تعلیم به درته پښتو ژبه کې کوي پښتو ژبې ته به تعلیم راځي ژبه به پښتو لازمي کوي د پښتو ژبې به کار کوي عزیزانو زه دا ویم چې منګه ځوانان که څوک په کومه پارټۍ کې خیر دی زه به دا ویم چې خیر دی خو پښتانه کېږو خو بټه نه پښتانه شئ او پښتون زه څه لپاره غواړم د خپل حق د ودرېدو دپاره خپل حق ته به ودرېږئ که به نه ودرېږئ دا ودرېدل پکار دي نوره دا روژه به ماتول غواړي جلبل مې هم دې خوا ته ولاړ دی لکه چې نور مې نه پرېږدي خو خبره دا ده زما وروڼو چې هر سړی په ځان لازمه وګڼئ زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې درد په زړه کې ونه لري تکلیف د دې خاورې په زړه کې ونه لري والله که دا خاوره آباده کړي زمیندار چې خپل پټي ته لاړ نه شي والله چې هغه فصل خواري کني په نورو پټو مطابق خواري کني نو تاسو ځان د خپل پټي زمیندار کړئ خپله غوښتنې ته ودرېږئ خپلې خبرې ته ودرېږئ خپل قوم ته ودرېږئ اخره